د تیارو مزل ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د تیارو مزل ناول څلورم او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول څلورمه برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پورې راسره واورئ. لیمې پر غومبرو نری ګوتې تیرې کړې او خپلې اوښکې پاکې کړې. بیا په خبرو پیل وکړ. وی ویل د نوین له کوزدې وروسته مشر ورور او ما پریکړه وکړه چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شو. خپل کوژدن ته مې زنګ وکړ او اجازه مې ترې وغوښته چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځم. راته وی ویل هلته به چیرې اوسې؟ ما ورته وویل ولې د ترور کره مې. هغې ترور مې زه خپل زوی ته څو ځله وغوښتم خو پلار نه ورکولم او زما کوژدن هم له دې خبر وو. نو راسن یې راته وویل هلته به نه ځې. ما ورته ویل نو هوټل کې به واوسو. هغې راته ویل هو که پیسې در کمې شوې زه پیسې درته لیږم، هوټل کې واوسه. ما ورته ویل خو خبره د پیسو نه ده، هلته لکه خپل کور سړی لږ آرامه وي. کوژدن مې راته ویل نه که داسې نه کوې زه بیا اجازه نه درکوم. ما ورته وخندل. بیا مې ورته وویل سمه ده، هغه ته چې له کومې خبرې څخه ویریږي هغه خو هسې هم خلاصه ده. بیا هم چې خفه کېږي ستا په خوښه به هوټل کې واوسو. د هغه په طبیعت زه پوهه وم. نه یې لورېده چې زما څهره مې هغه د ترور زوی وویني چې زه یې ځان ته کوژده کولم او بار بار یې مور د خواستګارۍ لپاره رالیږله. ما ورته ویل نوینه که زه درنه مړه شوم بیا به څه کوې؟ هغه راته وویل ته به مرې یا نه، خو زه چې په دروغو هم د مرګ خبر واورم مړ به شم، زړه به مې ودرېږي. ما ورته وویل زه هیڅ وخت هم تا نه پرېږدم، ژمنه در سره کوم چې د زنکدن پر وخت به هم زما پر شونډو ستا نوم وي. او دا یوه عادي ژمنه نه ده، دا د یوې پښتني ژمنه ده. ځواب یې راکړ زه هم دومره پر تا باور لرم، هم دومره در باندې ډاډه یم، زه هم بې له تا ژوند نشم کولی. ته مې لکه سا داسې یې، بې تا زه مړ کېږم. ما ورته وویل خدای دې ستا پر ځای ما مړه کړي، زما عمر دې هم ستا شي، ته دې ژوندی وې که زه تورې خاورې یمه. زما او د هغه د ټلیفون وروستی خبره دا وه چې راته وی ویل واده کله کوو؟ زه لکه د اوړي روژهدار چې روژه ماتې ته ښه تږی وي ستا واده ته داسې بې صبرانه انتظار کوم. نور غواړم انتظار مې د پای شیبې خپلې کړي. تل زما په خوا کې واوسې، سهار او ماښام دې د خوږ بوی حس کړم او پرې وپایم. ما ورته وویل زه هم ورته حس لرم، تشویش مه کوه چې له سفره راوګرځو انشاءالله په سبا به واده ته د چمتووالي تیاریانې پیل کوو. دا زما او د هغه وروستی خبرې وې. له هغه وروسته داسې کانیره وشوې تقدیر زما د ژوند کرښې په داسې یوه تیاره مزل لیکلې وې. که زه هغه مهال خبره وای نو ځمکه به مې له پښو تښتېدلې وه. ما به دا سفر په ډېر قیمت هم نه و کړی. ما به د خپلې بسترې مرګ قبول کړی وو خو له کوره به نه وتلې. ما مې له خپل کوژدن خدای پماني واخیسته، د واده په تمه خدای پماني، د زر بیا لیدو، د یو بل په غېږ کې د آرام ساه اخیستو، د تمې خدای پماني مې وبلله. خو زه خواره نه پوهېدم چې دا به زما د ژوند وروستی خدای پماني وي. نه به بیا سره وګورو او نه به بیا د کومو هیلو تمه ولرو. سبا سهار شو، موږ د سفر تیاری ونیوه. بکس کې مو لا د شپې د اړتیا وړ کالي ځای پر ځای کړي وو. له کوره مو خدای پماني واخیسته او روان شولو. ناوخته تر پېښوره ورسېدو. ډېر ستړي وو. هوټل کې مو یو اتاق ونیوه. هیڅ ښه هوټل نه و، چټلي بیخي پکې زیاته وه، بسترې هم خیرنې وې. بس نو شپه وه، هغه د زړو خبره د ژرندې شپه وه. تېره مو کړه. سهار یې په خیرنو پیالو کې چای راوړ. له ستونې مې نه تېرېده خو د ورور لپاره مې څه ونه ویل. له چای وروسته مې ورور ته وویل کوم شخصي روغتون ته ځو؟ هغه له ملګرو سره مشوره وکړه او بیا تر ټولو باوري شخصي روغتون ته لاړو. روغتون 5 منزله و، لویه حویلي هم درلوده، ښه ګڼه ګوڼه پکې حاکمه وه. دواړه د خپل مسلک ډاکټرانو ته ورغلو. هغه ته یوه ازموینه چې MRI ورته وایي ولیکله او ماته هم د سر سټي سکین توصیه وکړه. ازموینه مو اجرا کړه. د سبا لپاره د ازموینو پایلو ته منتظر کړو. موږ له روغتون نه بیرون ووتو. زما ورور ته څه د درد درمل لیکلي وو ته څو شپه په آرامه تېره کړي. هغه ور یاد شول. هغه راته وویل ته دلته کښېنه، زه روغتون ته ننوځم، درمل را اخلم او بیرته په منډه راځم.
ما ورته وویل سمه ده. هغه ننوت او زه د کوڅې په یوه ګوښه کې کېناستم. ماسک مې له مخې لرې کړ ځکه زیاته ګرمي وه. بل کله به مې چې ډېر وخت لپاره ماسک په مخ کړ نو د مزو چاپ به مې د ډېر وخت لپاره پر پوستکي پاتې کېده. مخ مې خورا نازک پوست درلود. ما به ډېر احتیاط ورسره کاوه. خلک په کوڅه کې ښکته او پورته کېدل. زه د خپل کوژدن سره په خیال کې لګیا وم. ښکته ځمکې ته مې کتل. له یوه نږدې ځایه مې اواز واورېدو. جانو یې وویل. مخ ته مې وکتل. یو زلمی زما په طرف را روان و. ویښتان یې په ټنډه را پراته وو. کوچنۍ سترګې د ویښتانو له منځو معلومېدې. د ګوتو په سرو به یې ویښتان پورته کړل. بیا به راولوېدل. د لومړي ځایه په ما کې سترګې نیولې وې. ناولې بېلمازه څهره یوه او بلې خواته نه اړوله. ما بیرته ښکته سترګې واچولې. هغه مې له مخې تېر شو. ترې وډاره شوم. ما د سترګو له کونجونو څاره تر څو پوه شم څه کوي. لاړو که ودرېده. لږ مخکې پښه نیولی شو. د سترګو له کونجو مې ورته کتل. غرقې سترګې په ما کې نیولې وې. د ځان پوهولو لپاره مې سترګې ورپورته کړې. هغه چې ولیدم او پوه شو چې ما ګوري نو خپله ژبه یې هم په شونډو تېره کړه. ځان سره مې وویل دغه د نه سړي زوی ته وګوره. موږ په څه حال یو دی بې تربیې څه کوي. ځان سره مې وویل زه خپل کار به کوي. جدي یې مه نیسه. آخر به هم لاړ شي. ما کوچنی بکس خلاص کړ. خپل پاسپورټ مې ترې راوویسته. مال چې خپل ورور ته یې ورکړم رانه ورک نه شي. لږ وروسته مې بیا په خوا کې غاړه تازه شوه. چې پورته مې وکتل همغه مردارخور و. خلک نور هم په کوڅه کې تلل راتلل. خدای په کیسه کې هم نه وو. نه یې د شرم سترګې درلودې. هغه زه و زما پاسپورټ له نظره تیر کړو. زما د پاسپورټ په لیدو لا خوښ شو. وی پیژندلم چې د دې ځای نه ده او له کابله راغلې ده. هغه هیڅ ونه شرمېده. راته ویې ویل کابلۍ ډېره ښکلې یې. څومره پیسو ته ضرورت لرې؟ ورته مې ویل وروره له دې ځایه لاړ شه. ته غلط شوی یې. بل ځای د ځان په رقم څوک وګوره. موږ دلته د درملنې لپاره راغلي یو. یوه درانه کورنۍ یو. مزاحمت مه کوه. هغه په کوڅه کې یو بل خواته وکتل. حرکت یې وکړ. لاړو. ما هم کلمه تیره کړه. ومې ویل شکر چې له دې مردارخور خو خلاصه شوې. لږ وروسته ناولی بیا راغی. دا ځلې جرأت نور هم زیات شوی و. مخامخ راته ودرېد. ښه په جرأت یې لاس په ډوډیو کېښود. راته په خبرو شو. ویې ویل لومړی ځل دی چې داسې یو نازک بدنه انسان ګورم. ته له کومې خاورې جوړه یې؟ معلومات راکولی شې؟ ما ورته ویل وروره بې ادبي مه کوه. ځه لاړ شه. په خبره ځان پوه کړه. که مې ورور راغی وحیدې ما موږ ته جنجال جوړوه او ما ځان ته. هغه وخندل. بیا یې وویل دلته زموږ خاوره ده. زموږ راج ده. زموږ حکومت ده. ورور به دې خپل کار کوي. یوازې د شپې قیمت دې راته معلوم کړه. چې دا خبره مې د هغه څخه واورېده نو په ځان پوه نه شوم. ورپورته شم. یوه مضبوطه څپېړه مې د هغه په مخ هواره کړه. ان لاس مې پرې وسوځېدو. له دې سره یو دروند داسې سوک پر خوله وخوړ چې سر یې د مخامخ دیوال سره ولګېدو. شاته مې وکتل. زما ورور زما په خوا کې ولاړ و. زړه کې مې وویل خدایا هیڅ خور بې وروره مه کړې. سړی په ځمکه کېناست. خولې ته یې لاس ونیوه. وینې او دوه غبرګ غاښونه یې ورغوي ته ولوېدل. چې لږ یې ګنګسیت ختم شو. سمدستي له خپل ځایه پورته شو. منډې یې کړل. پتلو کې وویل مړه تاسې کابلي خو د غویانو غوندې جنګ کوئ. قدمونه یې تیز کړل. لرې ځای بیا ودرېد. له خولې یې وینې لاړې تو کړې. مخ یې راواړو. ویې ویل زما وهل او د غاښونو ماتېدل به درته ډېر ګران تمام شي. ورور مې هڅه وکړه چې ورمنډه کړي او یو دوه سوکان نور هم ګرم کړي. خو له لاسه مې ونیوه او مخ ته مې پرې نه ښوده. خو کله چې هغه ولید زما ورور ورپسې د تلو هڅه کوي په منډو شو او نور زموږ له سترګو پناه شو. موږ د زلمي خبرې بابې زه وګڼلې. ځان سره مې وویل د جنگ پر وخت کې هر څوک یو بل ته اخطارونه ورکوي. هسې مقابل جانب ډاروي. خو واقعیت کې بیا داسې نه وي. خو دا زموږ د ژوند لویه تېروتنه وه. باید جدي مو نیولی وای. په حقیقت کې دا یو کس نه و بلکې یو ګروپ و. د یوه ګروپ غړی و. داسې یو ګروپ چې لاسونه تر پنډۍ او لاهوره رسېدل. داسې یو ګروپ چې پولیس او کمانډرانو یې خدمت کاوه. ورور مې بکس شاته واچوله. کوڅې بهر ووتو. هغه راته وویل چې ځو د ترور کور ته. هلته شپه کوو. ما ورته ویل نه هلته نه ځو. کوم هوټل ته ځو. خو هغه بیګاني ته بیا ورنشې. ډېر چټل هوټل و. سم پاک هوټل ته مې بوزه. ورته مې ویل ترور کره ځکه نه ځو چې ما مې د خپل کوژدن سره ژمنه کړې. هغه ته مې ویلي چې موږ هوټل کې اوسېږو. هغه راته وخندل. ویې ویل
څه هغه خو دې نه ویني د ترور کور هم نږدې دی او هم لکه خپل کور امن کې دی. ما ورته وویل نه که کوژدن مې نه ویني الله خو مې ویني، هغه زما خاوند دی او زه باید په غیاب کې هم د هغه پر منبرداره شم. زه باید پر هر حال خپل خاوند ته ژمنه پاتې شم. دا مې د ژوند بله تېروتنه وه چې خوره ډېره قیمته راته پرېوته، دومره قیمته چې جبران یې ناشونی و. باید د ترور کره تللی وای. زه تېروتنه ځکه ورته وایم چې دا ښه خبره ده چې میرمن د خاوند په سپارښتنه عمل وکړي، خو که په خپلو سترګو زیان پکې ویني لکه ما چې لیده بیا باید ترې تېره شي. له دې خبرو سره لیمه سلګو واخیسته، سترګې له اوښکو ډکې شوې ورېږدېده. بیا ټوخي پسې واخیسته، خوا کې کاغذي دسمال یې خولې ته ور وړ، له لاړو سره یې وینه هم په کاغذ پاتې شوه. له دې سره هغې د خپلې بېوسۍ سترګې په ما کې ونیوې. معنا یې دا وه چې زه په داسې حال یم جوړېدل مې ناممکن دي. خو ما ورته تسلي ورکړه، لږ اوبه مې ورکړې، ورته مې ویل د لاړو سره وینه دومره سخته خبره نه وي، مه ورخطا کېږه. هغې خوله پاکه کړه، په ډېرې سختۍ یې وخندل. بیا یې راته وویل نه زه ویره نه لرم، ویره هغه څوک لري چې له مرګه ډارېږي. زه له مرګه نه ډارېږم، بلکې لکه اختر ورته زیاته خوښي څرګندوم، هرکله یې کوم. هغه د اوبو څښلو سره لږ راښه شوه. له بازاره مې ورته ښې ډېرې انرژیانې او پاکې اوبه راوړې وې. یوه انرژي مې ورکړه، بیرته یې ځواک خپل شو. په خبرو راغله، وی ویل ورور مې راته وویل ما یو هوټل لیدلی ډېر پاک اتاقونه لري او پاک چاپېریال هم لري، ځو هلته. ما ورته د ښه په دود سر وخوځاوه. ټکسي مو ونیوله، حرکت مو وکړ. موټر مزل کاوه، ورور مې په موبایل کې مصروف و چې کله یې پام شو له هوټله لږ مخته تېر شوي وو. هغه ټکسي ودروله، ترې ښکته شو. د سړک د غاړې ګڼې سیوري لرونکې ونې شنې وې. ما ورته ویل چې کاش له ټکسي نه نه وای ښکته شوي، په هغه ټکسي کې به بیرته هوټل ته تللي وو. ورور مې وویل دا 2 لاینه سړک دی، ټکسي چې هغه بل روډ ته بدلیږي بیا راتاویږي، ډېر وخت نیسي، موږ له هغه مخکې رسیږو. ما ورته ویل سمه ده، زه د دې ونې لاندې درته کښېنم، سخته ګرمي ده، ما ته لږ یخې اوبه راواخله. هغه شاوخوا وکتل، 2 لاینه سړک هغې غاړې ته د شربتونو او نوشابلو یا مغازه تر سترګو شوه. پر سړک ور پورې ووت او لږ وروسته یې د بوتلونو کڅوړه په لاس کې د مغازې مخکې نیولې وه. ما د هوټل لور ته وکتل، زموږ په 200 مترۍ کې وو. جګ 6 منزله هوټل و چې مخته یې ټوله شیشه وه. ما هغه له نظره تیر کړ، یو قوي درز مې واورېده چې راومې کتل، یو سړی مې ولیده چې یوه جیپ موټر وواهه. د سړک څخه 3 متره پورته کړ او بیرته په سر په سړک ولوېده. خلک ور ټول شول، جیپ موټر بریک هم ونه نیوه. په همغه سپیډ کې له صحنې په وتو شو. خلکو پرې غږ وکړ ودرېږه هلک دې وواهه، خو هغه اکسیلیټر ته پښه ورکړه، ځان یې وویسته. ما یوه بلې خوا ته وکتل چې ورور به مې اوس په خوا کې ولاړ یو او ترې وبه پوښتم چې هلته کوم چا یو سړی په موټر وواهه، خو هیڅوک مې خوا کې نه وو. ګورم یو نفر په ډېره بیړه زما خوا ته راغی، سترګې له ورختۍ راوتلې وې. وی ویل ستاسې نفر موټر وواهه. حق حیرانه شوم، خوله مې وچه شوه، پر پښو لاسونو مې د ورختۍ لړزه راغله. له ځایه پورته شوم او بکس هر څه په هغه ځای رانه پاتې شول. ور منډه مې کړه، هغه خلکو موټر ته جګ کړی و. د موټر له شیشې مې ور وکتل، رښتیا زما ورور و. ورته ځیره شوم، له سپږمو او غوږونو څخه یې وینې بهېدې، هیڅ حرکت یې نه درلود، سترګې یې پټې نیولې وې. په سختۍ یې ساه اخیسته. سیټ کې یو کس ورته ناست و، زما ورور د هغه په ورون سر ایښی و. بې واکه مې چیغې کړې، په سر شکولو مې پیل وکړ. ټیکرای رانه ولوېده، پر لاره تېرېدونکې یوه مېرمن راغله، د هغې هم زما په ویر سترګې لمدې وې. ټیکرای را په سر کړ او ډاډ یې راکړ چې ورور به دې ښه شي، اوس د ورختۍ وخت نه ده، د همت وخت ده. د موټر مخکې سیټ کې ناست کس موټروان ته وویل چې حرکت وکړه کنې ټپي به مړ شي. هغه هم پرته له دې چې ما ور پورته کړي حرکت وکړ. له شا مې پسې غږ کړ چیرې ځئ؟ زه مو پرېښودم. د سړک له غاړې ګڼه ګوڼه زیاته وه، زما غږ چا نه اورېده. هغه کس چې زه د ورور له ټکره خبره کړم خوا ته راغی، راته ویې ویل مه خفه کېږه، زما موټر شته، دروازه یې راته خلاصه کړه. ما ته یې وویل دلته کښېنه، زه د هسپتال ته رسوم. زړه کې مې وویل دغه د مسلماني، دغه د زړه سوایي، هر څوک خو د هغه حرامي غوندې نه دي چې په رڼا ورځ یې د لیلام ټوکر ګڼلم او بیه یې رامعلوموله.
خو خبره نه وم چې دا هر څه د هغې سودا او ټکر یوه برخه ده. لوکس موټرو ور وختلم، چغو مې شاوخوا خلک هم غریو نیولي کړي وو. د موټر خوا کې یو ځوان ولاړ و لکه ورور مې چې وي یا هم د کورنۍ غړی، مالته هم راوخیجه. زړه کې مې ویل چې ځان ته له پردي سړي سره څنګه لاړه شم. سخته وراته خو ډېره مجبوري وه. زه باید تر خپل وروره رسېدلی وای. د هغه خوا کې وای ډریور خپلې دروازې بندې کړې. دروازې خوا کې ولاړ ځوان د موټر دروازې دستګیر ته لاس ور واچوه، خو ډریور په ریس پښه ټینګه کړه. ما ورته ویل ولې دې هغه کس راونه خیجاوه؟ موټروان راته وویل مخ ته موټر بیا رانه خطا کیږي، موږ باید بیړه وکړو. موټر حرکت وکړ. موټروان ته مې ویل وروره لږ بیړه وکړه. هغه سرعت نور هم زیات کړ. د ورور پټې سترګې له پوزې او غوږو د وینې بهېدل رایاد شول. بیخي مې وضعیت خراب شو. د ډاډ مې څوک نه وو. موټروان راته هر څه وو. له هغه مې وپوښتل ورور به مې ښه شي؟ جواب یې راکړل هو حتما به ښه شي. د هغه ځواب څه تسلي راکړه. لږ مخکې لاړ یو بل کس زموږ موټر ته اشاره ورکړه. موټروان هغه ته موټر ودراوه. هغه راوخوت. مخکې سیټ کې کېناست. د شیټ څخه مې مخکې وکتل. هغه موټر چې ورور مې پکې و نه ښکارېده. ډریور ته مې وویل هغه بل موټر څه شو؟ هغه یو بل خواته وکتل. وی ویل له سترګو مې غایب شو. ما ورته ویل وروره ته لږ بیړه وکړه چې ورپسې ورسیږو. سر یې وخوځه وویلې بېغمه شه، که رانه ورک هم شي نو هغه روغتون ما ته معلوم دی، ور رسوم دی. مخکې کس موټروان ته ورمیږ ور اوږد کړ. په اردو ورسره وغږېده. زه په اردو هم پوهېدم، خو د دوی خبرې ورو وې، سمې مې وانه اورېدې. لږ پرې شکي شوم چې هسې نه دوی مې کوم بل طرف ته بونځي. ښه مزل مې وکړ خو نه روغتون را ورسېده او نه مو د ورور موټر پیدا کړ. زړه کې مې ویره پیدا شوه چې دا روغتون ولې نه را رسېږي؟ دا څه کیسه ده؟ موټروان ته مې وویل وروره روغتون ته کله رسېږو؟ زه مې چې د ورور سره نه یم هغه به ډېر ورخطا شي، د هغه به زړه ودرېږي. موټروان راته وویل ورور دې بېهوشه دی، خپل چاپېریال سره اړیکې پرې کړي دي، نو ځکه که ته ورسره وې یا نه کوم فرق نه کوي. خو هلته روغتون کې خادمان شته، هغه ورته ولاړ وي، هره اړتیا یې پوره کوي. ما ورته وویل ښه به شي؟ موټروان راته وویل هو ښه کېږي، دلته خو هسپتالونه خوره پرمختللي دي، دا خو څه افغانستان نه دی. دوی لا هم روانو خو روغتون نه را رسېده. د خپل ورور غم را نه هیر شو، په خپل غم کې شوم. فکر مې وکړ دوی ما تختوي. ورته مې ویل وروره ما دلته کوزه کړئ، زه نوره نه ځم، زه به یې پخپله پیدا کړم. موټروان راته وویل دا دې راورسېدو، ته مه ورخطا کېږه. د کیڼ لاس اشاره یې ووهله، له پاخه سړک تاو شو. مخامخ د یوه روغتون مخکې یې موټر ودراوه. د موټر له درېدو سره مې د وجود لړزه هم آرامه شوه، هغه لړزه چې له ویرې راباندې راغلې وه. ځان سره مې وویل شکر دی چې زما ګمان غلط و. د ډریور څخه مې بخښنه وغوښته. ورته مې ویل خیر تاسې زما په هغه خبره خفه نه شئ، زه خو ښځه ذات یم، بیا په پردي وطن کې یم، هېڅوک را سره نشته. په تاسې مې بدګماني وکړه، تاسې ما سره څومره ښه کوئ، خپل کارونه مو پرېښي دي او زه څه کوم، ما وبښئ. موټروان راته ویل کومه خبره نه ده، موږ تا درکوو او تر هغه در سره یو چې الله ستاسې ناروغ ښه کړي. په بیړه له موټر څخه ښکته شوم، د معلوماتو څانګې ته ودرېدم. ورته مې ویل دلته اوس یو ناروغ راوړ، موټر وهلی و، له غوږ او پوزې وینې بهېدې، هغه چیرې دی؟ هغه راته ویل څومره وخت کېږي؟ ما ورته ویل نیم ساعت یا 40 دقیقې. هغه راته وویل تر 1 ساعته خو د ټکر پیښه نه ده راغلې، خو هغه بیړني واټ ته ورشئ او خپل ناروغ پکې وګورئ. بیړني واټ ته مې منډې کړې. ډریور غبرګ را سره روان دی. هلته مو بستر په بستر وکوت، خپل ناروغ مو پکې پیدا نه کړ. بهر راووتم، سړی هم را سره روان و. ما ته یې ویل کېدای شي هغه بل روغتون کې وي. ویل راځه زه دې ورسوم. د پاڼه او پړانګ ترمنځ وم، ویره او هیله د دغه کس په وړاندې دواړه را سره وو، خو د عزت ویره را سره ډېره وه. ما ویل چې که ورور مې خدای مکړه مړ هم شي نو دا خو حقه لاره ده، موږ ټول مرو، خو که عزت مې داغداره شي نو بیا د نه بخلو یم. موټروان ته مې وویل چې ته لاړ شه، کار به لرې، ماشومان به لرې، تا ولې له کاره وباسم؟ زه به یې خپله د لټولو هڅه وکړم. هغه سم تمثیل کاره و، ځان یې داسې ونیو چې که ته ما سره وي یا نه
کومه پروا نه کوي، زه یوازې د مرستې حس لرم. راته ویې ویل ستا خوښه، زما کوم شخصي مطلب پکې نشته، که خپله ځې هم لاړه شه، خو ټکسي ونیسه زر به دې ورسوي. ما ورته ویل سمه د ټکسي کې ځم. موټروان راته ویل پیسې در سره شته؟ ما ورته ویل هو شته. جیب ته یې لاس کړ، 2000 کلدارې راوویستې. ویل یې دا واخله په کار بدې شي. په دې کار سره مې بیا پر سړي د باور تله درنه شوه او فکر مې وکړ چې کس د زړه له تله غواړي مرسته در سره وکړي او ته پرې هسې بې باوره یې. بد حس مې بیرته په ښه حس بدل شو. له موټروان څخه مې هغه ځای ته د تللو هیله وکړه. ورته ومې ویل که په تا نه ناوخته کېږي ما هغه روغتون ته ورسوه چې ورور مې پکې دی، پیسې هم نه غواړم. موټروان راته ویل په سر سترګو زه نن هسې چکر لپاره راوتلی وم، موټر مې هم خپل دی، له تا سره چې مرسته وکړم دا به م بهترین چکر وي. د موټر شا سیټ ته وختم او موټر حرکت وکړ. د روغتون دروازه کې بیا هغه کس ورته ولاړ و چې د ځان سره یې راخیژولی و. هغه یې مخکې سیټ ته راوخیژاوه. زما بیا په ذهن کې د شک او تردید فکر انګازې وکړي. موټروان مې په ذهن ناراحتۍ او حرکاتو پوه شو. ما ته مخ راواړو، وی ویل دا مې ملګری دی، کله کله چې وخت پیدا کړو ګډ سره ګرځو. تاسې کوم بد فکر مه کوئ. د هغه له دې خبرې سره بیرته آرامه شومه. موټر روان و خو دا ځل د موټر سرعت بیخي زیات و. ځان سره مې وویل دوی درکړی یم چې زما بیړه ده او زما د غم اندازه دوی حس کوي. زما غم خوره دروند و، سمه لیونی شوی وم. له یوې خوا مسافري، له بلې خوا د ورور کومه حالت، له بلې خوا د پردیو نارینه‌و سره شتون. لکه د سریښو ډنډ ته چې لوېدلی یم، دماغو مې کار نه کاوه. موټر یو پاو مزل وکړ، ناڅاپه مې د ترور کور رایاد شو چې ولې هغوی ته زنګ نه کوې، ولې له هغوی مرسته نه غواړې. د هغوی په یادېدو لکه چې نوې ساره کې پیدا شي دومره ډاډه شوم لکه خپل وطن کې چې یم. ټلیفون او بکس سره نه د ټکر په ځای کې پاتې وو، خو جیب کې مې کوچنۍ بټوه وه، په هغه کې را سره زما د ترور شمیره وه. هغه مې راوویسته. موټروان ته مې وویل کیدای شي ستاسې ټلیفون راکړئ؟ هغه راته ویل څه کوې؟ ما ورته ویل زما خپلوان دي دلته پېښور کې، هغوی ته زنګ وهم. ټلیفون یې را نه کړ بلکې راته وی ویل ته یې شماره راکړه. کتابچه مې ورکړه. موټروان د څنګ شیشه خلاصه کړه. توند ګرم باد زمونږ پر مخ ولګېده. د څنګ جیب ته یې لاس کړ، موبایل یې راواخیست. 1-2 عدده یې له کتابچې ولیکل. ما ورته کتل. توند باد ترې کتابچه په هوا کړه. د موټر له شیشې ووته. سړي سر ته ټک ورکړ، بیا یې ویرجن مخ راواړوه. وی ویل له ما خو کتابچه باد ویوړه. د تیارو مزل ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول 4مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.